څنګه چې هم د امریکا د صدارتي سیالۍ ګرمیږي، امیدواران رایه ورکوونکو باندې تاثیر کوي چې اسقاط حمل یوه اهمه مسله ده. د ګول یا دوشنبې په ورځ د روی ویډ حکم یو 50مه کلیزه چې په فدرال کې اسقاط حمل حق خوندي کوي. د صدر بایډن مرستیاله کاملا هېرس د ویسکونسن سفر وکړ او هلته د صدر بایډن د حکومت لخوا د تولید پاملرنې په شمول د اسقاط حمل لپاره د صدر بایډن د انتظامیې د مکمل لاسرسي ملاتړ ښکاره کړ. In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed. It is ours by right. په امریکا کې ازادي ورکول کیږي نه، او دا نه هم احسان دی، دا د حق له سببه زموږ حق دی، او په دې کې د خپل بدن په اړه د فیصلې کولو ازادي شامله ده، نه چې حکومت به وایي چې څه ورسره وکړئ. صدر جو بایډن چې ټول ژوند کې کاتولیک پاتې شوی دی، د اسقاط په اړه د خپل شخصي اندېښنو څرګندونه وکړه، خو د ګول یا دوشنبې په ورځ بیا هم د سپریم کورټ 2022 فیصله بیان کړه. د روی ویډ فیصله بدلولو او دغه مسله ریاستونو ته پرېښودل ټیک کار نه دی. د دې محکمې له پریکړې راهیسې هغه یادونه وکړه په مختلفو ایالتونو کې رایه ورکوونکو په مکرر ډول د سقط د لاسرسي د ساتلو لپاره رایه ورکړې. Voters have voted to protect reproductive rights. رایه ورکوونکو د تولید د حقونو د ساتنې لپاره خپل رایه ورکړې ده. موږ ته په هر ریاست کې د دې د حفاظت ضرورت دی، ځکه چې ستاسو د کورنۍ روغتیايي پاملرنې ته لاسرسي باید ستاسو په پته باندې نه وي. د ریپبلکن ګوند د اوسني امیدوارانو کې ټولو نه وړاندې امیدوار ډانلډ ټرمپ پلویان وایي ټرمپ د اسقاط حمل مخالفت کوي، خو د هغه دریځ مختلف دی او روښانه نه دی. د هغه د کمپېن ویب پاڼه په دې مسله څه حل نه وړاندې کوي او له دې په اړه یې پوښتنو ته سمدستي ځواب هم نه دی ویلی. خو د امریکې د ایوان نمایندګان ریپبلکن سپیکر خپل اپوزیشن ته شخصي مثال ورکړه او وی ویل چې هغه د بغیر د منصوبې د ځوان عمر د حمل پیداوار دی. We're passing these bills and we're marching today because it takes a lot of work to convince people that every single human. مونږ دا بلونه پاس کوو او مونږ نن مارچ کوو، دا ډیر کار غواړي چې خلک په دې قانع وي او کنه چې هر یو ماشوم کزیګدلې وي ارزښت لري چې لپاره غورځول یې ډیر ګران کار دی. او زما ملګرو زمونږ سره هر یو دلیل شته چې په امید ووسیګو چې مونږ به وکړې شو چې د خلکو رائے بدل کړو. د اسقاط حمل پر ضد فعالین وایي چې دوی خوشحاله دي چې سپریم کورټ د دې په اړه پریکړه بیرته د ایالتونو په لاس کې ورکړه، خو اوس دوی باید پریکړه وکړي چې کوم ملي مشر دا مسله پر مخ وړي. فعال اریک شیډلر چې د واشنگټن په لاریون کې برخه اخیستې وایي چې بایډن د اسقاط حمل ته د لاسرسي په ملاتړ کې ډیر سخت دی، مګر وایي چې هیڅ یو پاتې ریپبلکن د هغې عالمي نظریې سره سم نه دی. I also don't know if I trust Donald Trump. I mean, he gave us the Supreme Court justices that overturned Roe. زه نه پوهیږم چې زه پر ډونالد ټرمپ باور لرم او کنه. زما مطلب دا دی هغه موږ ته د سپریم کورټ قاضیان راکړل چې روی رد کړ. د رو د ردیدو راهیسي هغه ځینې خبرې د ژوند پلوه تحریک په اړه څه اهمه خبرې وکړي او د فلوریدا په گورنر په پالیسي باندې نیوکه وکړي. زه په حقیقت کې نه پوهیږم چې ټرمپ چیرته ولاړ دی، ځکه چې هغه د مسلې په اړه د دواړو خواو خبرې کوي. نو زه د هیلی او ټرمپ دواړو په اړه خپل رائے خوندي کوم، ځکه چې زه په دې اړه اندېښمن یم چې دوی دواړه چیرته ولاړ دي. د اسقاط حمل حق د لیبرل کالیفورنیا نه تر قدامت پسنده کنساس پورې ایالتونو کې په ټول پښتنو کې ګټلې او اوهایو چې یو اهم بدلیدونکو ایالت ګڼل کیږي په پریکړه لیک کې 50% د تیر کال په وروستیو کې اسقاط حمل ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو لپاره د اساسي قانون کې بدلون منځوري ورکړي. خو امریکایي ووټران به په راتلونکي نومبر کې په دې اړه باندې خپل رائے ورکړي. د انیتا پاول لپاره نصرالله، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.